د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبري اژانس ته وویل چې په دې ناسته کې د بې پولي ډاکټرانو سرپرست رئیس د خپلو روانو فعالیتونو او خدماتو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل او ویل چې دا روغتیايي ټولنه د څه باندې 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیړنیو زیږنتون جراحي او نورو برخو کې دوامداره روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. نوموړي وویل هلمند ولایت کې زموږ تر ټولو ستر کار د بست ولایتي روغتون حمایه او ملاتړ دی. د زیاته کړه موږ به لا هم دغه روغتون ملاتړ ته دوام ورکړو ترڅو د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې حل کړل شي. دوی د هغه ستونزو یادونه وکړه چې دغه ولایت کې ورسره لاس او ګریوان و. مرستیال والي د بې پولي ډاکټرانو د بشر دوستانه خدمتونو ستاینه وکړه او ویل دغه روغتیايي ټولنې حضور زموږ خلکو ته د روغتیا په برخه کې لوی خدمت دی. موږ هڅه کوو چې ستاسو له ټولو بشر دوستانه هڅو سره لازمه همکاري وکړو. همداراز مرستیال والي د هلمندي اوسیدونکو روغتیايي ستونزې او اړتیاوې د یاد پلاوي سره شریک کړې. غوښتنه یې ترې وکړه چې د ولسونو د روغتیايي ستونزو له منځه وړلو په برخه کې خپله همکاري لا پراخه کړي ترڅو مو خلک اړ نشي چې د درملنې په موخه ګاونډیو هیوادونو ته ستانه شي. د یادونې وړ ده چې مرستیال والي تر دې وړاندې هم د یو شمېر خیریه بنسټونو مسؤلینو سره لیدنې ترسره کړې دي او دغه ولایت د اوسیدونکو روغتیايي ستونزې او غوښتنې یې ورسره شریک کړي دي.